ګوره دا ماشوم چې پیدا شي کنه وړوکی بیا ورو غټیږي لوی انسان ته جوړ شي. زمونږ په دې وجود کې الله تعالی یو قسم کیمیکلز پیدا کړی دي. د ساينس په ژبه کې دغه کیمیکلز ته گروث هارمونز ویل کیږي. دا هغه کیمیکلز دي چې د دې سره انسان غټیږي، انسان ورسره لویږي. مطلب گروث هارمونز هغه کیمیکلز، هغه هارمونز چې هغه خارج کیږي نو د دې سره انسان غټیږي، لویږي ورسره. دغه ته ویل کیږي گروث هارمون. د پیچیورټي ګلینډ په کنټرول کې دي. دا پیچیورټي ګلینډ حکم ورکوي، کمانډ ورکوي او بیا گروث هارمون سیکریټ کیږي. نو په وجود کې دغه گروث هارمون سیکریټ کیږي، وخت په وخت خارجيږي او ماشوم رو غټیږي. دا ټول کمال د هارمونز دی. خو د کم هارمونز؟ د گروث هارمونز. او گروث هارمون څوک کنټرول کوي؟ پیچیورټي ګلینډ. نو نن زمونږ ټاپک دی گروث هارمونز. هغه هارمونز چې په وجود کې سیکریټ کیږي او دغه سره انسان غټیږي. او سپیشلی بونز او مسل، اډوکی روان دي غټیږي، زمونږ مسلز روان دي غټیږي، پوره انسان روان دی لوی سړی ته جوړ شي. دا د څه د وجې نه؟ دا د گروث هارمونز د وجې. کله چې انسان ودی نو دا گروث هارمون سیکریټ کیږي. نو دا ماشوم ودکه چې د دې سره دا ماشوم وده وکړي. اصل کې خبره دا چې دا گروث هارمون سیکم دي کنه، دا د خوب په ټیم کې کله چې انسان ودی په دغه ټیم کې سیکریټ کیږي، دا په دغه ټیم کې خارجيږي. نو د دې گروث هارمونز د سیکریټ کېدلو لپاره ښه خبره ده چې انسان خوب پوره کوي. که خوب پوره کوي نو د دې انسان د گروث هارمونز به ډیر سیکریټ کیږي. د دې انسان نشونما، د دې انسان گروث، د انسان به خلويږي، خه مسل به، خه بونز به. خو خوب هم کم خوب، جوور خوب، ډیپ سلیپ، هغه خوب چې هغه جوور خوب دی، گهری نیند چې ورته ویل کیږي. کم ته چې په میډیکل کې ریم سلیپ وای، REM ریم سلیپ، داغه خوب دی چې جوور خوب انسان پکې خوبونه یې. نو د گروث هارمونز د سیکریشن لپاره جوور خوب ډیر زیات لازمي دی. او خاص کر بیا د شپې خوب د 10 بجو نه والا تر د سحر د 4 بجو پورې چې کوم خوب دی کنه، د انسان د گروث هارمونز لپاره ډیر زیات لازمي دی. په دغه دوران کې د گروث هارمون سیکریټ کیږي او انسان د دې سره بیا لویږي. اوس که دا گروث هارمون زمون په وجود کې ابنارمل شي، څه مسله راشي، دا کم جوړیږي، کم خارجيږي یا د خپل حد نه سیوا خارجيږي، نو څه مسله برازي؟ ډیفیشنسي اف گروث هارمونز. کله چې زمون په وجود کې دا گروث هارمونز د خپل مقدار نه کم خارجيږي، کم جوړیږي، هغه ته ویل کېږي ډوارفیزم، چیت قد والا ته ویل کېږي. اوس دا چرته کم جوړیږي زمون په وجود کې، نو انسان به چیت قد کې پاتې کیږي، انسان اډوکه به کمزوري پاتې کیږي، انسان مسلز به کمزوري پاتې کیږي. دا د دې گروث هارمونز د کمی د وجې نه. د دې کارم دا چې دا زمونږ وجود لا نشولما ورکی، زمونږ وجود غټ کی، اوس کم خارجيږي نو انسان به چیت پاتې کیږي. نو که چرته دا گروث هارمون زمونږ په وجود کې کمیږي نو انسان به ډوارفیزم، چیت قد، وړوکی به پاتې کیږي. اوس که چرته دا گروث هارمون زمونږ په وجود د حد نه سیوا جوړیږي نو بیا به څه مسله راځي، هغه ته ویل کېږي جایجنټیزم. جینټ نوم به تاسو اورېدلی، جینټ ډیو ته ویل کېږي. اوس دا گروث هارمونز دا د حد نه سیوا خارجي، د لاسو ګوتې دا یوګدي، غټ غټ لاسونه، دا څه د وجې نه؟ په دې انسان کې د گروث هارمونز چې دي کنه، دا د خپل مقدار نه سیوا جوړیږي. دا د څه د وجې نه؟ دا د گروث هارمونز د سیوا سیکریټ کېدلو د وجې نه. نو که گروث هارمون زموږ په وجود کې کم سیکریټ کیږي، کم جوړیږي، انسان به چیت پاتې کیږي. نو دا موږ لا پکار ده چې گروث هارمونز موږ خپل نارمل وساتو په وجود کې. اوس دا به موږ نارمل څنګه ساتو؟ چې دا موږ نارمل ساتو د لپاره یو څو خبرې تاسو ځان سره یاد وساتئ. اولنۍ خبره خدا ده چې ګډ سلیپ پکار ده چې انسان خپل خوب پوره کړي. تاسو ته ما خبره وکړه چې دا گروث هارمونز په کوم وخت کې جوړیږي؟ کله چې انسان ودی. نو که د کوم انسان خوب پوره د په وجود کې به په صحیح مقدار کې د گروث هارمونز جوړي. د گروث هارمونز د برابر او د نارمل مقدار د جوړېدلو لپاره پکار ده چې د انسان خوب پوره. او کم خوب تاسو ته ما خبره وکړه چې د ماخوستن د 10 بجو نه والا تر د سحر د 4 بجو پورې چې کم خوب دی کنه، دا د گروث هارمونز د جوړېدلو لپاره لازمي ټیم دی. پکار ده چې په دې ټیم کې خامخا انسان ودی. زمون خلک د شپې د 1 او د 2 بجو پورې موبایل ته ناست، بیا د 12 بجو پورې د ورځې ودی، هارمونل امبیلنس راشي. نو که تاسو غواړئ چې زمونږ د هارمونز په کنټرول کې دا نارمل نو تاسو د شپې خوب چې دی کنه د 10 بجو نه والا تر د سحر د 4 بجو پورې دا خوب ډیر زیات لازمي دی. دا خامخا کوئ. نو تاسو په وجود کې به د گروث هارمونز نه کمی راځي او نه به سیوا کیږي. دا یو خبره شو. دویمه خبره دا چې بیلانس ډایټ، خپل خوراک بیلانس کړه، صحتمند خوراک کوه، صحتمند غذا اخله، بیلانس ډایټ کوه. چې کله تا خوراک برابر ملاويږي، ستا خوراک ټیک دی، ستا خوراک بیلانس ډایټ دی، ستا هارمون به په صحیح مقدار کې سیکریټ کیږي، ستا دا گروث هارمون چې دي کنه دا به بالکل په برابر په لیول کې رواني.
ځکه چې تا ته په وجود کې د کم خوراک ضرورت دی هغه تا ته میلاویږي، نو هارمونز د بالکل په برابر مقدار کې روان دي سیکریټ کیږي. نو دویمه خبره د گروث هارمونز د نارمل کولو لپاره هغه ده چې بیلنس ډایټ، ښه صحتمند خوراک کوئ. دریمه خبره ریګولر ایکسرسایز، ورزش ډیر زیات لازمي شی دی. د بلا شی بیماریانو نه د نجات لپاره ورزش ډیر زیات لازمي. نو که تاسو غواړئ چې زمونږ گروث هارمونز، یوازې گروث هارمون نه ټول هارمونز دا په نارمل مقدار کې سیکریټ شي، تاسو ریګولر ایکسرسایز کوئ، ورزش خامخا کوئ. که تاسو چېرته ورزش کوئ نو ستاسو گروث هارمونز چې کنه دا په نارمل مقدار کې سیکریټ کیږي، نو ستاسو گروث، ستاسو قد نه به چیت پاتې کیږي او نه به ډیر زیات سیوا کیږي. نو د هارمونز د کنټرول لپاره ریګولر ایکسرسایز ډیر زیات لازمي دی. څلورم بیا سټې هایډریټډ، اوبه په خپل مقدار کې څښل. زمونږ خلک اوبه کم څښي او د هارمونز د بیلنس لپاره دا خبره لازمي ده چې انسان په برابر مقدار کې اوبه څښي. اوس اوبه څومره څښل پکار دي په دې باندې د ما ځان د لیکچر شته دی، بیا هغه وګورئ. پنځمه خبره دا ده چې نارمل باډي ویټ، خپل باډي ویټ، خپل وزن دا نارمل وساتئ. که چېرته ستاسو د باډي ویټ نارملي، ستاسو هارمونز به هم نارملي. د باډي ویټ په هارمونز باندې ډېر غټ اثر دی. ګورئ دا خبره ځان سره یاد وساتئ. نو که خپل گروث هارمونز په کنټرول کې ساتل غواړئ کنه، خپل وجود، خپل باډي ویټ نارمل وساتئ. بیا د دې نه اخوا نو سټرس. که ته غواړې چې زما هارمونز په بیلنس کې، زما گروث هارمونز په صحیح مقدار کې سیکریټ شي، زما د گروث هارمونز په صحیح مقدار کې خارج شي، نو بیا ته سټرس به د خپل ژوند نه ختم، سټرس به د خپل لایف نه ماینس کی، سوچونه، فکرونه، دا خبره به ته د خپل ژوند نه ختم کی. نو ستا هارمونز به په نارمل مقدار کې سیکریټ کیږي، ته به نه چیت پاتې کیږي او نه به ډېر زیات د حد نه لوړېږي. نو په نن لیکچر کې د پیچیورټي ګلینډ په اولنی هارمون گروث هارمون باندې موږ خبره وکړه. سبا به د خیره سره د پیچیورټي ګلینډ چې کوم دویم هارمون دی هغه باندې خبره کوو.